بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ یو شاعر دی امیر کروړ نومیږي. د امیر کروړ نوم چې دی په پښتو ادب کې د شاعرانو د سرګاڼی دی، یعنی اولنی شاعر دی. موږ ته چې زړه شاعري په لاس راغلی ده، دا سړی چې دی دا اول سړی دی. نو د دغ په اړه باندې پټې خزانې لیکلي دي چې دا د 100 هجري قمري کال باندې ژوندی و، دا شعر یې ویلی و، او په 152 هجري قمري کال یا 450 هجري قمري کال کې مړ دی. د ده پلار چې وی د غور د دې سیمې د افغانستان سیمې وې، نو د غور باچا وی د دې سیمې پلار پس د زوی د پښتنو روایت دغه دی چې زوی به باچا کیږي. دی چې دی د ده له شعره څخه موږ ته دی معلومیږي چې دی ډېر زړور سړی تېر سوی دی. پټې خزانې هم دغه لیکلي دي چې په یکړ سر یې د 100 کسانو مقابله کوله. نو دا ځینې خلک ښه توره وي، بیا څوک مقابله نسي کوی. نو داسې نو هم نه ده، هغه مبالغه چې ورته وایي چې یکړ به په 100 سړیان به یو سړی نسي راپرځوی. یا هغه هنر یې د جنګ زده و، هغه فن یې زده و، بیا یې زموږ له جنګ سره څه کار دی. د امیر فولاد زوی و، امیر فولاد چې و هغه مشهوره باچا تېر سوی دی د پښتنو، نو د غور په سیمه کې و. دغه سړي کمال دا دی، 2 کوالټۍ لري. یوه کوالټي یې دا دی چې باچا دی، او باچا په دا باچۍ کې دننه ادب پالي. دا د پښتنو خاصیت دی، بل ځای نسته. ډېر کم خلک داسې سته، یعنی په نړۍ کې ډېر کم قومونه داسې سته چې د هغو سړی به باچا هم وي، ادب به هم تخلیق کړی وي. اوس زه تاسو ته زموږ ډېر درښولی سم، بابا هوتک درښوی سم، احمدشاه بابا درښولی سم، شاه شجاع لمسی یې درښولی سم، د ده زوی تیمورشاه درښولی سم. دا باچاان هم وي، شاعري هم کړې ده، پڼ پڼ کتابونه یې لیکلي دي، او دا ډېر کم خلک کوي. نو د پښتنو د ښېګړي د باچایي یو سړی دا دی چې هم باچا دی، هم ادیب او شاعر دی، یوه کوالټي. بله کوالټي یې دا ده چې د دغ سړي چې کم لاس ته موږ ته راغلي شعرونه دي، دا اولنی شاعر دی، از موږ په اصطلاح د سرګاڼی دی. د ده واخوا ته بل شاعر ګسه لرونه. نو دی چې دی په 2 هجري پیړۍ کې ژوندی و، چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم 140 کاله د هجرت سوي و. نو دی په دغه زمانه کې باچا سوی وی د پلار له مرګه پس. بیا تر 150 قمري ژوندی و. دغه 14-15 کاله د ده د شهرت او د باچایي دي. له هغه سره بیا زموږ کار نسته. موږ دی به طور شاعر وایو. کوالټي یې څه ده؟ په 2مه کوالټي یې دا ده چې د ده شاعري چې ده دا ډېره سوچه ده. په دا ټول نظم کې د ده د بلې ژبې توری نسته. نو موږ دا په کلکه دعوه ویلی سو چې له ننه څخه 1400 کاله مخکې زموږ پښتو ادب، پښتو ژبه، پښتو شاعري صفا وه. د ده کوالټي دا ده چې په کم سټرکچر کې نظم جوړ کړی دی. نظم چې د ده کم نظم دی، دا ترجیح بند ورته وایي. لما اتل نسته، لما اتل نسته، دا په هر ځای کې د استعمال کړی دی. د دغه نظم جوړښت چې دی دا په هر بند کې که لما اتل نسته سلرمه مصرع کو، وینې پر زابل نسته، دا لما اتل نسته لاندې ولیکو 4 مصرعې کو، لکه د زړو آریانو سندري د هغو شکل داسې دی. نو دا مربع نظم ورته وایي، جوړښت یې داسې دی. صحیح دی؟ او که دواړه مصرعې په یوه لاین کې ولیکو، مثلث نظم ورته وایي. نو زه چې څونې په پوهېږم یا پخواني نظمونه چې څنګه جوړېدل، نو دا مثلث نه بلکې مربع نظم دی. دا لما اتل نسته دا لاندې لیکل کېږي. دلته بیا نو 1 2 3 4 لاینه بسي، 4 مصرعې بسي. دا یې جوړښت دی. د دغه زمانې شاعري موږ چې وګورو، تر موږ له مخه 100 200 300 کاله مخکې تر 1000 پورې، تر 2000 تر 3000 پورې، دلته چې د آریانو د بدلو کم رنګ وي هغه دا وي. یعنی ته چې یو بدل جوړیې، ستا په مغزو کې چې د بدلي کم آهنګ پیدا کیږي، هغه به خامخا تاله یو چا اورېدلی. زموږ خلک غاړې جوړوي، ټپې جوړوي. نو یې څنګه جوړوي؟ غاړه هم دا اورېدلې ده، بس له یوه چا معلق چې غاړه زه څنګه جوړه کړم هغه وکړي. ټپه هم دا اورېدلې ده، د ده په ذهن کې د هغې سټرکچر جوړ دی، دی هغه وکړي. د اتڼ غاړې په اتڼ سړی ګاډي چې په اتڼ کې جوړوي، هغه د مخکې اورېدلي دي.
نو تاسو زه کم ځای له رسوم ځای دا دی چې امیر کروړ شعر جوړوي نو د ډېر شیان اورېدلي دي په دا ځای وپوهېدلاست یعنی د ده ذهن ته د شاعري سانچه ننوتې ده اوس دا ګورو چې دا د پښتو غ ننوتې ده که د آرینو د هغه شاوخوا د نورو سیمو چې کم پښتنو سره اوسېدل د هغو غ ننوتې ده کومه زمانه مشهوره ده ځکه چې په دغه زمانه کې چې دی شعر جوړوي د فارسي ګسه شعر سته نه مشهوره شاعران یې ګسه سته نه رودکي چې دی هغه هم تر دو کسر دی د دوی اول شاعر رودکي نومیږي نو د دې دا مطلب دی چې د فارسي او پښتو خدا داسې دي لکه د یوې مور دوه زویان غبرګي دوې لوڼه غبرګي دي دا پیور پیدا سوي نو کم یو مصدر دی مصدر نه معلومیږي د غبرګوشه نو زموږ ژبه په دغه زمانه کې وده کوي فارسي هم وده کوي او فارسي مختصله ځي د ټولو باچانو ژبه بیا فارسي ګرځي ظهیرالدین بابر خو په دربار کې امپلیمنټ کړې ده په 1526 کې چې زیاته به بل څوک بله ژبه نه لیکي سوای له فارسي نو دغه پښتو ته بیا پښتنو باچانو لیا کار نه دی کړی عوام خو څه کوي نو ځکه د دربار ژبه چې وه د پړایي ژبه چې وه د ایجوکیشن دا تاسو چې ناست یاست انګریزي ده نو د هغه زمانې ژبه فارسي وه نو فارسي بیا ځکه پروموټ سوې ده لکه اوس چې انګریزي د هر هلک زده ده سر یې په خلاصېږي وجه ایجوکیشن په انګلیش دی نو پخوا به چې به د چا فارسي نه وه زده نه به نوکري وه نه به ښځو نو دا بل اړخ دی اوس زه تاسو یو ځای ته رسوم هغه دا دی چې د امیر کروړ زمانه چې ده دا د شاعري په ښه زمانه ده دومره پوخ نظم جوړول دا د هر مطلب نن ما شعر جوړوئ دا رنګه په ښه شاعري زه نسم کولی د دې شاته چیش پراته دي چې جوړښت یې ښایسته پروت دی دا په ښه شاعري پرته ده بیا دی شعر جوړوي سانچې جوړې دي دی شعر جوړوي سانچې زه پر دا غږېدلی یم د آریایي سندرو جوړښت آریایي سندرې څنګه وې له پښتو څخه پر دا باندې ما ډېر لیکچرونه ورکړي دي تاسې کتلی سئ پر یوټیوب باندې هغه واوراستئ چې د آریینو سندره او زموږ د دغه سړي سندره او زموږ د بابا هوتک سندره زموږ زړې مرثیې او قصیدې د ښکارندوی غوري قصیده دا سره یو شی دي ښه بیا بل رنګ وګورئ چې زموږ کاکړۍ غاړه چې ده د 8 سېلابه ده دا هم ځای په ځای شپږ ځای په ځای 8 ل ما تل نسته دا 6 سېلابه ده نو د ټپې اول سر 9 سېلابه دی د کاکړۍ غاړې 8 سېلابه دی د اتڼ ډېرې غاړې موږ لرو چې هغه 6 سېلابه دی دنده 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 دا څو سېلابه ده 6 ده که نه ده لیلا اتڼ کوي راغلګي نن ده پر مځکه یې د رضا ده بیا 6 سېلابه ده په اسمان کې د خاورو مرغسن ده دا دغې نه جوړیږي دا سټرکچر دی نو دا د اتڼ غاړو سره برابر دی زموږ د اتڼ غاړو جوړښت دی هغه له زړو آریایي سندرو سره برابر دی نو مطلب دا چې امیر کروړ د خپل دور پوخ شاعر دی د ده په شاعري کې یو عیب نسته نو موږ ته دا شعر را پرېښی دی زموږ د فخر ذریعه په دا دی چې په دغه زمانه کې موږ د دنیا له هرې ژبې سره خپل دا شعر ژدلی سو بله کوالټي دا پکښې ده چې په دا ټول نظم کې 8 بنده نظم دی د یوې ژبې بل توری نسته پکې د بلې هرې ژبې چې ته وګورې دا له سره تر پایه پورې ټوله سوچه پښتو ده ځینې توري اوس هم موږ استعمالوو ځینې توري له موږه پاته سوي دي ځینې خلکو بیا نوي نوي اصطلاحات جوړ کړي دي له دغه ځایه راخیستي دي چې یاره امیر کروړ استعمال کړی دي نو موږ یې ولې نه استعمال